الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دیجه پر خبر رسیدلی و چې نبی صلی الله علیه وسلم کله وفات شو، بعض خلکو ارتداد اختیار کړي، بعض نسواراو او بعض عربو چې هغه د نسواراو نه متاثره. ایوازې د جواسا علاقه بحرین کې دا په امن باندې پاتې شو د وجه د یو کیسه امرنا چې خطر بیت د ملګرو وکي نو ګرځي پیرا ټول علاقو کې د ارتداد اوازونه خوار شول. دغه نو ورسره به دشمنانو په دې علاقه باندې پابندي ولګوله چې برید او عملیات ور باندې وکي، لیکن ابو بکر علا ابن الحزرمي په نامه باندې یو ملګری راولګو سره د مجاهدینو. انت به دغه خان ورکېدل او ډېر عجيبه کرامتونه ښکارا شو. کیسه دعاګانې وغوښتې. د دین ورسره دغه کرامتونه کې یو دا چې ابول ضرورت شو او په یو ډن کې وروتلې او دا غوي چې کوم مشر حتم ابن زبیه اغلا مردار کې ختم کی. دارین علاقه کې ډېر عظیمه جګړه شروع شو چې درې باندې د علا ابن الحزرمي مجاهدین ورپورې وته د درې ورځې مزل په یو ورځ کې راګیر کی. بیرته د خوراله حجر علاقه فتح شو، حتیم علاقه فتح شو، جواسا علاقه فتح شو او د علا ابن الحزرمي وفات او بعد دغه نه بیره قبر ورکېدل. د خالد بن ولید تشکیل وګړي چې ته بلار شه عراق له او بل علاقې نه به برید شروع کړي، د شمالي طرف نه خپل ملګری را تشکیل کړي او د جنوب په طرف باندې قیاس ابن غنم رضی الله تعالی عنہ غما لګلې مثنى ابن حارثه الشیبانی مخینه لار د عراق له به د هرمز بادشاہ سره د خالد بن ولید سخت مقابله او دغه لاندې کول سره د قعقاع په نامه یو ملګری او شغراغي مزار علاقه فتح شو، قارن به کې مشرو اندر زغر دغه فوجن دل شو، دومه الجندل علاقه ونی ولا شو، عین الثمر علاقه ونی ولا شو، انبار حیره علاقه کې دوه عجيبه واقع وشو. یو دا چې شیما په نامه یو زنانه واغې مجاهدونی ولا رسول الله په شنګي ور کړی و. بقیله ابن عبد المسیح په نامه باندې شړیو دا غلور د زورو په مقابل کې به آزاد شو. دویم دا غزا جانب مقابل سره زهر و خالد ته بوختنه وکړه چې دا ولې وې دا د دې وجنه کزما غلام چرته اسیران کیږي چې زبې دا اخر مو ختم کوم ځان ویراوړه سه عملی تجربه وکم. بسم الله خير الاسماء رب الارض والسماء الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء. اغه اخر والله رب العزت بچ مشیخ علاقه فتح شو، فراز علاقه فتح شو، مدین فتح شو. بعد دغه به بدولسم کال هجرت باندې حج دراغي ابو بکر شپ سخت دمکی ورکړه چې ولې خپل سر باندې را لته عزت خو سیف الله مثنى ابن حارثه الشیبانی سره د دشمن سخت مقابله او رب العالمین اغویر الله دغه مجاهدین الله غلبه ورکړه. د دین رستا ابو بکر رضی الله خالد ابن ولید لوي تبس ما خو لراشه زبتا د شام په طرف باندې تشکیل کم. وجدا چې التم باز خلک مرتد شوی او نسوارا کوم چې بردانی والا داخله او د اسلام سرسخت دشمنان د الهي مل قیامت رسول الله د حدیثونو معلومیږي چې د اسلام او د خلکو مقابله وي. یو طرف باندې د اسلام ځامني او بل طرف باندې د خلکی او د دوړو مقابله تر قیامت پورې جاری. د دې وجنه نبی صلی الله علیه وسلم ډیر زره مجاهدین تشکیل کړ د تبوک علاقې لا چې الته سره سخت مقابله وکړه، خو نتیجه دا چې دوی وتښتیدل. معتقزاله غدری سره مجاهدین تشکیل کړ، دوه لکه فوجیانو مقابل کې چې د یو مجاهد په سر باندې شپږ د کافرانو راتاو شو. زید بن حارثه، جعفر الطیار، عبد الله بن رواحه داروی قومندانان به شهیدان شو. بیرغ شریعه به خالد بن ولید اخسته. نتیجه کې ابوبکر شیبوی شهیدی خلکو ول پکار دي ځکه دا ډېر خطرناک دشمنان دي او ډېر مکار دي. قران چې انسان کله مطالعه کوي ګوري د دې خلکو د مکارتوب به معلومیږي او د دې خلکو عداوت د اسلام سره. سوچ کیو دا خپل سوچ چاله کار کول نشو چې رسول څو نکو. شرحبیل ابن حسن ابن ابو بن ملګری او شرحبیل اغه ویلي یا خلیفۃ الرسول یو عجیب خو مې ولیدو. ودا څنګه وېزمن مجاهدین په غرب باندې خيجو بری غر خطر نشو کو ډیر په زورو اللهم باندې بر سر له وخیش الته چې وخیش به خطه شو. لاندې ډیر مزیدار اسمه کې دي کجوري دي کورونه دي په وجه کې زه خپل جنډه نصب کوم. یو سړی راشه تعالی دا خبرو کې چې ابشر خوشاله شه الله به تاسو له فتح درکې. دغه نور سه یو تخ راشي ته به تخ باندې کېنی او په دې وخت کې سورې نصر تلاوت وشي اذا جاء نصر الله
ابو بکر صاحب چې کله دا خو باوریدو وې دې تعبیر مال یاد دی دی غر باندې چې موږ اوسو قتل د ډېر مشکلات موږ پیدا کیږي د دشمن سره مقابله د موږ د جګړه ډېر وګدای او کله چې د غر سره لوخه د بیلند راکته کیږي او وارز مکه د باغونو دی او فلان او فلان دا بل فتح موږ لراکی په کوم ځای کې چې تا جنډا نه لګړه ته بشمار خوانه یو سر ګروپي او چې کوم سړي مال زیاده راکې نو الله بزیری راکې او په دې تخ باندې چې کینه سم وداس ما عزت ته او سورې نصر شي تلاوت شوی دی په دې کې زما وفات ته اشاره ده زبر رخصتېګم محمد رسول الله باندې چې کله دغه آیتونه نازل شو د سورۃ عبد الله بن عباس سورې چې په دې کې رسول الله وفات ته اشاره ده ابوبکر صاحب ډېر سخت جوړل وېزه به زم نور د دنیا نه خو په کې دا وکړي چې خپل لوی قومندانان او غیره وغختل عمر بن الخطاب عبد الرحمن بن عوف علي بن ابي طالب عثمان بن عفان طلحه بن عبد الله حسين بن حذير سعد بن ابي وقاص دې ګرځه به رکینول وېسو څنګه مشوره طلب کوم وېڅ وې د دې روميانو سره او د قشان د دین سره سره جګړه په کار ده چې دا مرتدین شو د اسلام تر سخت دشمنان دي فما رايكم شاو سره دې کې څه ده سيدنا وامامنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اغودريدو او ویل الحمد لله حمد ویل او بعد دغه ورسره سند الله ویل او محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم باندې درود ویل دا سنت طریقه چې انسان کله مجلس شروع کوي حمد او ثنا به وایي چونکه زموږ سره په جامعه کې دین نه شي لريواله د دې وجه نه خپل خبره شروع کوي یا به کنځري شروع یا به نور خبره شروع چې د الله ذکر په مجلس کې نه او د رسول الله باندې درود نه هغه بشرط خیر پیدا شي نه د حمد او ثنا نور سره عمر شه ویلې وی الله رب العزت خیر کار د شان اخلي او اخلي او کوم ځکه چې د خیر مسله د ابو بکر غیزه ته وړاندې شوی دا کوم اقدام چې ته کوي بالکل زتا سره سل په سل کې بده کې موافق او برابر او حقیقت دار چې به د دې خلکو والوش دا نو کتش دین اورسه به نظر چې د عثمان بن عفان پیش کړه علي بن ابي طالب پیش کړه اوسید سے پیش کړه طلحه بن عبد الله پیش کړه سعد بن ابي وقاص پیش کړه عبد الرحمن بن عوف یو خبره وکړه یا خلیفۃ الرسول جګړه وکړو خو یاد ساته جبهي جنگ نشو کولای بلکې شریکی عملیات وکړو ځکه جبهي نشو کولای چې تقریبا موږ خپل قواوی ټول راجمه کو 15 سلوي سره جنگیالي موږ سره جوړي کې واقع خو 2.5 لک کسان ایدو سره یو معلومه ول او ډګر معلومه دا ډېر ګران کار دی شریکی عملیات به شروع کونه په دې باندې دشمن ډېر سخت ذلیلېږي یو ځای ور باندې برید وکړو مجاهدین دي ځان ورکی بل ځای کې برید وشي به انتر ځان ورکی او بل ځای کې برید وشي انتر به ځان ورکی اخر دا قیدیږي او تنګيږي او طرف نه طرف باندې دا د تخت سره مخامخ کیږي ابو بکر صاحب ورته ویلي وېساو نظر بالکل ما را واخصو د شي بوګو چاول به وځي کې خط جوړ کو دغه نه بروسه په دمه د باندې مجاهدین ورېګونو ام بچی کې عملیات هم بدقشن جبهه به وځي کې معلومه وي چې ډیره خلک ابو بکر رضی الله په اعتبار سیاست سره ډیرو خیر سره وی ویلي قانون دار ته شکل او غاړي چې په وځي کې دشمن لمات ورګنو قومونه سراجیک کا استنفار اليمن انس بن مالک له خط ورکې ویلاړ شه یمن لا او د خلکو له خط ولې ګوشدار خلیفہ رسول ابو بکر الصدیق نه تاسو درلګلې شوی دی د دشمن مقابله له ودرګي چې چیرته غازیان شو ژوندۍ وي غازیان او چې چیرته مړ شو شهیدان او جنت د محمد رسول الله تابعداري ده شکل دا خط ورولې ګولې یمنیانو شکل دا مسله معلومه کړه نو ویل بالکل صحیح ده دشي مسله ده چې منګه ټول دی لبیک وایو ذوالکلا الحمیری په نامه باندې دغه مشر دی هغه دی لبیک ویل وزه تیار دیمن چې څومره بچندګانو د ټول روان کړه لالونا جواهر او ریخما سر سر وغیرہ د ټول روان کړه سونه وکان غړي بځي نارینه او زنانه د مدینه په طرف باندې رااله وکله چې د اخر رااله مسجد نبوي کې د قران کریم تلاوت کوونه ایسه دي ټول خلکو شړل ابو بکر شام ډېر انتهایی عزت سره وشل ځکه خوري رقیق القلب انسانو او قانون در چې کله انسان اول نه په اسلام کې را داخل شي د اسلام احکامات ورته عجیب غو معلومیږي ډېر سخت اثر کې برېځل باندې د زموږ مسوسه د سترګو چې وکړي رواني کې زموږ د زړه نشورن شي خراب شوی دي او قران او سنت چې کله انسان مطالعه کوي د کافرانو زړه تشریح کړي دي تقریبا یو صفات د غي ذکر کړي د منافقانو مرزي زړه د مؤمنانو ژوند دي زړه او د قشن د انبيو او دا ویلو چې انسان زړه هغه ژوند کیږي او کیږي په قران باندې په ذکر باندې په جهاد باندې د رسول الله په تابعداري باندې د علماو سره په ناس باندې په نیک عمل باندې په ایمان باندې یتیم سره ښه سلوک مسکین سره ښه سلوک د مریض پښتنه کول د مسلمانانو جنازه کې برخه اخیستل رب العالمین غوښته ذکر مرګ یادول او رانی کې په عزت تعلق ابو بکر رضی الله عنه سره وشړل اې دین ورسته داخل ډیر په ناشنا جامو کې راغلی او چې کله د ابو بکر صاحب د سادهګي ولیدا چې عجیب جامې دي ساده
او د په مخ کې د نورانیت ولیدو چې پړقه سم پړقه کوله ځکه ډیر رئیس المتقین انسانو د مسلمانانو دویم مشر بدن له سره خوار ځکه ډیر غمونه چې خوار کړو په هر طرف باندې جګړه جهادونه او د مخ کې نورانیت یو درس کې دا ویل شو چې په تلاوت باندې په قیام الليل باندې په او د سونو باندې په تهجد باندې د شپې په تورتم کې جمعتون لتک باندې په صدقه باندې د رسول الله په تابعداري باندې په هجرت باندې د انسان په مخ کې رڼا راشي نو دوی خپل مابین کې وبلول چې څومره قیمتي کپڑے مونږه شول دي خلیفۃ رسول الله وګوره څومره د فقر جامي چې دا څومره جامي دوی راوړي وي د ټول بیت المال له تسلیم کړي د دوی چې کوم مشرو ذوالکلا الحميري بنامه هغه د ګډي ځا سرمن واغستله دومره تاثیر د قران او سنت ناخصو وې دوی په بازار کې روان وو نو د خپل کشان ورته ویل قسم په الله چې تاسو مهاجر انصار لمو په شرمو باندې وشرمولو دي جاموله د ګور سره کار لګور په کار د چنوي جامې راغوستې وي هغه ورته ویل آشنایانو وی تعلق چې رب العالمین سره جوړیږي هغه په دوه خبرو باندې جوړیږي یو دا چې په انسان کې تواضع وي او بل چې کله په انسان کې زهدي بیرغبتی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله فرمایي وی زهد دا من ترک ما لا ينفعك في الاخره دا کله په نفس کې وی کله په منصب کې وی کله په ملګرو کې وی او کله په دنیوي امور کې علماء په دې باندې مستقل کتابونه لیکلي امام احمد صاحب کتاب الزهد وغيرها نو په دې تواضع باندې تواضع دا من قران او سنت منل د مسلمانانو قدر بیرغبتی باندې قران باندې د شپې په تهجد باندې جهاد باندې ایمان په ملائکه کتابونو اخلاص باندې ودا خبره چورته کله وکړه د دین ورسه ابو بکر صاحب و تشکیل برابر کړه څلور اول ولې ګل درې به ورسه په دې کې اولنې تشکیل د یزید ابن ابي سفیان رضی الله تعالی عنہ چې دا معاویه صاحب ورور دی او د ابو سفیان صاحب بچی دی اهل علم فرمایي ودا ابو سفیان صاحب نم ډیر غوړه او دقشن معاویه صاحب نم ډیر غوړه انسانو یو بهترین ځوان د جګړې په تکتیک باندې پیدون کې سړی دله وزره مجاهدین ورکړ پلاس ورته وی چې آشنا لاړ بشي او دمشق لبزان ورسي چې کم د نسوارو مرکز دی او پاغیزه کې به جهاد شروع کی یو عجیب وصیتونه ورته وکړه د دې وجه مجاهدین له پکارداري چې هغه رسول الله د ملګرو د صحابه او اشتراط مطالعه کې دغه نور څه به جهاد شروع کی چې دغه په اشتراط باندې پوه نه دا ټک ټک د ایواز جنگ نه دی درسو پوری د رسول الله د ملګرو نقشه سره موجوده لري عجیب وصیتونه ورته وکړه یو وصیت ورته وکړه چې اتقوا الله د الله نه یریږي د الله نه یره دا منه بیزه غړېږي ما فحشان ځان ساتي چې په کوم ځبان رب العالمین خپکیږي الته ورځي ما چې په کوم ځبان خوشحاليږي الته ورځي ګناه باندې اصرار مکوې په نیکی باندې دوکه کیږي ما د مسلمانانو خیر کوي د الله رب عزت نه جنت ته ملړي د جهنم نه یریږي قران او سنت عمل کرا ول ایمان په غیب باندې لري د الله او د الله رسول خبره مانی هغه کارونه باندې ځان بندوي چې باغی باندې الله خپکیږي د مباحات نه ځان ساتي د الله سره مینه کوي د الله بندگانو سره مینه کوي وعده رب العالمین پورا کوي طاغوت نه ځان ساتي د حرام نه ځان ساتي د خپل ژبه د الله په ذکر باندې آباد او ساتي د رسول الله په نقشه باندې روان شي دنیا شاله وګرځوي دا خبره ورته وکړه او به ورته ویلي چې د منځ ډېره پابندي کوي اقیم الصلاه مجاهد دی ویل شي چې باغی تقوا وي او مجاهد دی ویل شي چې باغی د منځ ډېر اهتمام وي نبی صلی الله علیه وسلم څنګه فرمایي چې د کافر او د غیر مسلم د مسلمان په مابین کې فرق هغه پر منځ باندې لري اقامت الصلاه د مؤمنانو صفت دي وختي کول همیشه کول د رسول الله تابعداري خشوع او ځای پیژندل او الحمدلله درسونه کې بار دا ویل کېږي چې د انسان په منځ کې خشوع بده باندې راځي الفاظ به صحیح کوي سړی به معنا صحیح کوي ذو فلمانی چې کوم شي تاسو سره په منځ کې ټکر باندې راځي لکه دا ودس څنګه دغه نه بزام فارغای د رب العالمین سره مینا په منځ اخره منځ غنا دا ځم بار کې دا سوچ کو چې ورځ بر قیامت ځان کیږي دا ودس بار کې دا وای چې الله په دې دنیا کې بدن پاکي التم پاکا سب کې ودرېدل کې دا سوچ کو چې ورځ بستا مخله الله ودرېګم الحمدلله په دې کیفیت باندې و چې استاد الله ما بین کې شریک را قران کریم کې تدبر وکا رکوع سجده کې الله تعالی مازان منقاد کړي د استانه شواب څوک نشتا پر رسول الله باندې درودونه او دعاګانې ستري نږدې ودرېګا د خپل غوته او چتاوا او خو دې خو به ګورم اقامت الصلاه ځکه رسول الله فرمایي چې تاسو بچی د وکړو په عمر شنو امر د مانځو کله شکلن شو بینه کې به وای زیاده سملستو کې دا سره جدا کوي درې مې ورته ویل چې د ملګرو سره بګور ډېر خصوص کوي د شنه چې تاسو مون قومندانانو مشران یو بد اخلاقی او څلورې ورته د پیری ډېر اهتمام کوي څوکۍ او پنځه مې دا ورته ویل چې بری پیردار باندې پیردار مقرره اسنه چې دا ودنش شپږم ورته مجاهدینو اول شپه کې ډېر وګړه پیرا کوي د شپې په اخر شکل لګ پیرا وکي ځکه بیا هغه وخت کې بسړي باندې خوب غلبه کوي د دشمنانو وبدونه چې کله تاسو خپل راتلل نو په دې وخت کې دغه کمل مسته کوي ډیر وسره کې نه ما او چې کله راغله د شی مالدار خیمه کې کېنه و چې دغه متاثر شي
او خبره چې وسره کوي یو کس وسره خبره کوي ټول وسره غړي غیم نه او د الله طاعت وکوي او تاسو ما په دې باندې امیران مقرر کړی صرف تجربتي ګور امیران د تجربې لپاره د شنه چې بس امیر مونږ د ټول دنیا ما ودرولې ده که کارګردګي ونه کړ تابل لري کوم بل سره براولم هغه ورته بالراس والعين یا خلیفۃ الرسول په دوه سترګې دا خبره ما اومنه ده او خپل مجاهدین روان کړ دین اورس بل قومندان وروغتو شرحبیل ابن حسنه رضی الله تعالی عنه اول درې زره مجاهدین ورکړ دغه نور زر کسان وسنور کړ څلور زره کسان ورته وی د بلقار عقیله بلارش کوم ځای چې مخکې جګړه کړې و اسامه رضی الله عنه چې دا تشکیل کې اې دې سره سره یو بل ملګری وروغتو په دې وخت کې ابو عبیده ابن جراح امین حاضر الامه اغلم د څلور زره نیولې تر وسره کسانو پر مجاهدین ورکړ هم دغه وصیتونه ورته وکړه تقوا ځان کې پیدا کړي د منځه اهتمام او د قشند ملګرو سره بساتای د پیری اهتمام وکوي پیردار مقرر کړي اول وخت کې زیاته کوي اخر کې کما د ملمنو اکرام کوي ټول خلک سره خبره نه کوي په مالدار خیمه کې کینوي اطاعت رب العالمین مکوي او دی ابو عبیده ابن جراح لوی زبط علی او جنرال درکما قیس ابن حبیره چې دا په جاهلیت کې پوښ شاسوارو اسلام موږ له واجب قانون خبره کوي چې وسړی د کوپر په حالت کې پوښت منصب باندې واقعي اسلام راوړو ما چې اوچت منصب باور کوي دا خو په من کې دغه بد اخلاقی پیدا شي یو سړی د کوپر په حالت کې ډیر اوچت منصب والا باندې خو چې کله دلته به موږ تسلیم کړی ولونه بیا ورته چې د پیدل نه ملاندې کمزوري رسول الله ورته چې نه د دوسر په ګور ډیر اهتمام کوي د دنه به جنگي مشوري اخلي دا کار بکای دا کار به ډیر پوخ جګړه مار انسان دی ورته چې ډیر صحیح ده به قیس ابن حبیره وروغتو اغلی ځان لویلې چې ابو عبیده بن جراح له ګورستا بارکه دا خبره کړې دا هغه بستا اهتمام ساتي مشورې به ور کوي خو یاد ساته مخکې په کفر کې ځان ډیر استړی کړو نن به اسلام کې ځان ډیر استړی کوي اسلام ابو وفاداری کوي هغه بالکل صحیح ده عام مجاهدین وروغتو تقریبا 300 تر وسره کسانو پورې د ټول دا تقریر وکي چې اې خلکو اخلاص په ځان کې پیدا کړي جګړه چې کوي د دشمن سره په دې مناسبت باندې چې نوم موزي غنیمتونه فلان خالص په دین باندې چې الله راضي شي او د الله په سم کې باندې چا قانون راشي رب العالمین مجاهدین وی چې بالکل صحیح لاړ اې دین ورستا عمرو بن العاص وزیر لاړو دغه په خط ولګو هغه راغی ډیر شي قومندانو دام چې کړه د ابوبکر صاحب خپل راغی نو ورته ویلې چې ته خوښمنې زما سره دلته پاتې کیږي کنه تعالی تشکیل درکم هغه د شنو ویل چې موږ ستړي شو او قرار به دمه وکړو ورته ویل یا خلیفۃ الرسول زد الله د غشنه یو غشم اول وشتل په ما باندې الله کې دوی مشتل ته په ما باندې کې چې کم ځلمي تشکیلې زده تیار یم چې ډیره سیده څلور ځله مجاهدین دل ورکړه ورته وی فلسطین لاړ شه خود شکار کوا چې فلسطین لکه ورځي د دشمن منځ ورنشي د شنه چې کلابند نه کې ټول مجاهدین به شهیدان شي چې سیده عجیب وصیتونه دل موکړه مجاهدین روان شو مختلف طرفونو باندې د سیر مجاهدینو یو د قشن اسونه په دشمنانو باندې واجب روب راغی خو شکل دوی وزل لاړ او الته سر راجم کیږي ګوري د دشمن چې د 250,000 فوجین راجم شي د هرقل بادشاہ په قیادت او دی خو د اسلامي اردو تقریبا 15,000 مجاهدین یو طرف باندې دومره او په بل طرف باندې غمره مجاهدین په خپل مابین کې راجم شو قومندانان ابوبکر صاحب له خطونه راولېګل چپای کاول یزید ابن ابي سفیان خطر ولګو دغه نور ابو عبیده ابن جراح را ولګو شرحبیل ابن حسن را ولګو عمرو بن العاص را ولګو چې یا خلیفۃ الرسول زمنګ جنگیلان چې دغه 15,000 کسان دي د جانب مقابل 250,000 کسان دي نور کومک را لګي کنه موږ راورسش څوک وی په دې وخت کې ابوبکر صاحب ورته ویلي یو خدا چې دشمنان به ان شاء الله د مات سره مخامخ کیږي دغه ټول قواوی انتقیا لخر لاړ دي تخته کې دي نور دویم الله رب العزت مجاهدینو هغه وخت کومک را لګي چې کله مجاهدین په زوب حالات کې واقع شي دریم عمل لکار شروع کی منځونه شروع کی روزه شروع کی دعاګانې او څلورې مرتبه ست تاسو خپل مجاهدین درلېګم په دې وخت کې مجاهدینو شکل دا خبره واوردنه اطمینان کړه خپل مابین کې ویل چې دا جګړه ډیره سخت ده به دي شو چې موږ ټول دی يرموک دګر لراجم شو دلته به جنگ شروع هغه وخت کې بس دوی دا خط تمامه ده جنرالان د خپل وخت په خپل جګړه باندې کپویدل يرموک دا په اسلام کې د بدر نور سره دویمه سخته غزا ده وې دې ځل چې کړه دا قواوی راجمه کړي تقریبا دا کسانه نو دلته یو سړی او حاشم ابن ابي عتبه یو نوې ځوانو ابو بکر صاحب ورته ویلي وګوره د مسلمانانو سخت ضعف دي او ستا خدمت له سخت ضرورت دي زر مجاهدین به تعالی درکم ځان ورور سوال تا هغه ورته بالکل صحیح ده سعید ابن عامر روي شو مجاهدین به تعالی درکم التزام ورور سوال وش بالکل صحیح ده
خالد بن ولید په عراق کې واغله دا خبر وکړه چې څومره ملګری سره ځان ورور سوا دی ملګرو خاله او د ټولو قومندان امیر تشولې لیکن دا خبر سره یاد ساته چې په تادوی باندې بزان رسي خالد شه ملګرو لوي چې ال تزان رسو مجاهدین دي په کومه طریقه باندې زم ډیر دي او چې نږدې لاړ وې طریقه دار مجاهد ورته ویل چې اول به د خپل وکان ماړه کی د په وکانو باندې په دې ابو باندې په دې خوراک باندې سخت ماړه کړه به بشي برشر واقع شي د وکانو د شونډه غوښه کړې د مجاهد او په دې باندې حرکت شروع شو تیز تل غوجاله ورسېدل چې بالکل او ختم شوي نو په دې وخت کې هغه مجاهد ورته چې هغه وکانو سلال کوي قانون په وخت کې دار چې هغه په خپل خېټه کې د 10 ورځې پورې او بساتي یو ټنکی په رب العالمین دنه برابر کړی دا مجاهدین په تکتیک باندې پویدل چې وکانه الله کړ مجاهدونو وکي وړي هغه به راوي چې کم ټنکی په جمع شوی وي دي وکانو هغه په دې اسونه باندې وشکلي انته چې وشکلنه به او سجو علاقه واغیزه لاړل یو ملګری ورته وی دلته کې لاندې وبدي د وبرو باسي د وخت موافق چې کمالات وغیرہ واخصه او به باغیزه کې راوي چې ټول ملګرو هغه ضرورتونه چې هغه پوره کړل ابو عبیده بن جراح خالد بن ولید خط ورولېګول وی ویل چې مجاهدونو کومک لزر عالم خدا خبره یاد ساتي چې زبر ټول قومندانانو مشرمه هغه ورته د راس بیان په سر سره خالد صاحب دومره وکړو وی اسنه د ملګرو دلجویی کولا کچرته زور شه موضوع سخت جن کړي به ورته زویم چې زه قومندان او امیر طبعا هغه باندې بوج راځي چې جګړه منګه وکړو امیر ته مقرره کیږي بل ما به ګډه سره رحمی وا وی تاسو منګه امیر اسمو قومندان الله په خیر راولا خالد بن ولید چې کله لاړو نو اول ملګرو لوي چې بدیجه کې عمرو بن العاص ماستر شوی دی داغه مجاهدین په وجه کې ګیر شو ګر شه پر کلامند و اجنادین علاقه دیجه کې بدی دشمنانو باندې سخت جنگ شروع کی چې د قلبندی دی ما تکړه او هغه سیر مجاهدین ماستر ما تکړه غیر اويس دیر زره مجاهدین بدیجه کې راځم شي او ټول روان شو چې کله روان شو دین ورستا دا څومره قواوی دي چې 15 زره کسانه دیش په ته دسته کړی کرادیس په سلويک دسته کړی شپته په اره دسته باندې زر کسان مقرر کړل یعنی دا سلويک ته زر په یو کې زر په دیبل کې ځکه سلويک کرادیس شو او په ارزو باندې یو سلګوب مقرر کړ اتل زنور د 15 تقسیم کې چې د کی طرف د لخر او چپ طرف د لخر او مخ طرف د لخر او ورسه طرف د لخر او من د لخر وی ویل اتل زره کسان جنگيري د پیدل رواني لزر مجاهدین کی طرف تشکیل کړه کېنول لزر مجاهدین د چپ طرف لا مخ کی طرف له اسنه مقدمه کې ولېګل وی ویل تاسو په نظامی تمرینات شروع کې کله به کی طرف اوړو کله به چپ طرف اوړی 15 زره کسان ورسره شاته خو را ولېګل چې اسنه څو په باندې برید او تعرض ونه کې دغه قومندان عبد الله بن مسعود وټاکو چې بدی کې اسیران دا زخمین راځي یا عشاء اباتا خوراک او ساکو زخمین دا بکیږي چې دا مسله کړه نور مجاهدین له واجب تشکیل برابر کې وی ویل چې مقداد ابن اسود شرط دی اين المقدار ابن اسود و مقدار ابن اسود کومه ملګرو ورته ودا اغله ویل ته په دې مجاهدینو باندې ګرځي او دوله قرآن بیانوي خاص کر سوره انفال سوره محمد سوره احزاب د جهاد ایتونو د جهاد حدیث ورته بیانوي اېدینه دا پیدا معلومه شولا چې انسان کله د مجاهد خپل ورزي او دغه تربيت کینو په کار ده چې په قرآن تربيت وشي دا ډېر نظمونه مضمون اوریدل او د قرآن لری کېدل دا ګوره بسړي کې د ځل مرز پیدا کوي ټیک د نظمونه مضمون او را په دې باندې د مجاهد تیزی کوا خو لیکن د ټولو سره سره اساسي سبب د موږ تاسو چې وي د سبب تیزی قرآن کریم دا خبره شکل اغله وکړه غوي سیدا ابو سفیان ابن حرب لوي ته خطیب شوی ابو عبیده ابن جراح لوي چې تم جهادي تقریر وکاغه تقریر وکي ابو هريره سے واجب تقریر وکي چې جنت د حور د غلمان دی معاذ بن جبل په دې کې جوړ شو هغه د سورې نور هغه ته ویل وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات د اسلامي خلافت لپاره تقریبا ولس امور بیان کړل توحید ذکر کې سنت ذکر کې صحابه او تابعین ذکر کړل علم د قران ذکر کې د توحید تذکره ذکر کړل تزکیه د نفس ذکر کړل د جهاد مسله ذکر کړل د بدعت نرزان ساتلو مسله ذکر کړل استعداد عسکري ذکر کې استعداد مانوي ذکر کې استعداد مانوي عملی ذکر کې وی د اتفاقین بزان ساتي د دنیا پرسینه بزان ساتي صحیح احکامات بزان کې راولي او دا جهاد بد الله رضا لپاره کوي قوي ایمان بل او عمل صالح دا تقریر ورته وکي دا مسله ورته برابر کړه اې دین ورسته نور قوای ور روانه کړي شکل ور روانه شو جانب مقابل کې یو طرف 250 کسان د کفارو او په دې طرف باندې 15 کسان د مجاهدینو د کافرانو یو مشر وته تزرا په نامه هغه چې کله وروته وستاسو مشر څوک دی ملګری ورته خالد ابن ولید وستاسو سره په دې خیمه کې سم مذاکرات کوم خیمه چې کله غره د خیمه دی ورې کوم ده خالد ابن ولید ورته دا خو ورې کوم دي کنه او وې دي کې موږ نه کینو رسول الله موږ ته منع کړیو چې ورې کوم کپڑا باندې استعمالوي اې دې خیمه نه لړ بل خیمه ده الته توشکو دا بسترونه وغیرہ دا ټول دې ورې کوم ورازه دلته خبرو کوي موږ په دې باندې نه کینو موږ دې نه منع شوی دی له ویلې چې اسلامي سیاست رسول الله لوی سي چې کوم خبره دوی لکړه د اسلامي سیاسي
عقد دوی ګور تر مرګ وخت د جهاد په دوران کې ځان سره عملي کول د شي نه کول کې دی وخت مسلمانان خیر ته کنه دي خلکو سره بداباجي کفري کارونه وکړو شراب او سره اوس کو ناروا کارونه وکړو سوق ولې غم غلا په غاړه دي خو په یو بل خیمه کې کېناسته مذاکرات کول استغنا کام شو بیرته دواړه وروته یو بل مشر د کافرانو راغی د ماهر په نامه یو لچک باندې سړیو وستاسو مشر څوک دی خالد ابن ولید ودل تراشه خالد ویزه پویګم چې عربان خلک زکه دا خرومین دي دا نسوارا او وګي خلک د ډوډۍ په سراوتی د غنیمتونو په سراوتی زب تاسو یو جوړ جامه در کمر مجاهد لا او لسش دینار به در کم زی ورکه خپل کورون لاړ شي صحابه د دې مجاهدونو چې بیزتی وکړه خالد ابن ولید ورته ویلې ودا خبره یاد څه ده نحنو قوم العرب من عرب یو عرب من ډیر خطرناک خلک یو من د انسانانو وینس کو دی په شی من راوتی او من له چا په خپل علاقه کې فرمایش راکړي چې د روميانو دی وینو کې ډیر سخت خوندې نن تاسو دی وینس کولو د پاره دا 15000 مجاهدین مارا وستي او دشمنانو باندې روب راغی چې دا څومره خطرناک خلک دي عرب چې دا خو اسلام سړي خوري د خلکو نه وینس کی یو بل مشر دوی راغی جرجا په نامه هغه چې کوم وکیل او جرجا ویل چې تاسو مشر څوک دی خالد ابن ولید وې تاسو سره خبره کوم دا په خپل اس باندې سور دغه په خپل اس وې دوړ یو بل د شي نږدې ودرل چې حتی دې اسونه د چټونه دی وبل سره وګپو غبان شو مساوي شو خالد ابن ولید دا غوږ راوړاندې هغه چې غوږ راوړاندې کې وایي تقول سوې وې آشنا تعالی خلک سیف الله وی الله تور درکړي دا څنګه چلې چې په کوم طرف باندې دشمنان ماتي وې زه پوخا کافر ما به می اسلام راوړو د اسلام خدمت مو کې رب العالمین دارو مال راکړي چې دشمنانو باندې ورشه واغ ټول تختی ختميږي وې دا خبره خو صحیح ده به ورته چې تاسو پر اسلام کې داخلي دل په څه باندې دي وې د سی بوش اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله جرجا ورته کې په اسلام کې سره داخل شنه بیا په حال سي وی حالو کا حالنا خالص ورته د سی بوله کسن چې دا مونږ به ورته چې درجه به می څنګه وې موږ نه مخ کې وې تعجب ایمان راوړم مرسو کېږم بمخ کې او کنه هغه ورته ما د رسول الله نو لیدلې دي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ابن قیم حد الارواح کې دا حدیث نقل کړی دی وی توبه لمن رآني وآمن بي مبارک بادي هغه چاله د جزیل لیدلې مو په ما ایمان راوړی دی او وکړتي مبارک بادي هغه چاله جزیل لیدلې نه په ما باندې ایمان راوړی یو حسن حدیث دی رسول الله ملګرو جنت له بچوک دی ملائک وی دا خدای الله په کور کې دی وی انبیا له خواه راځي وی مونږه وی تاسو سره خوځیم بلکې وی هغه انسانان بجډیره پیمانه باندې چې هغه زری دل نه په ما باندې ایمان راوړي چې په کتابونو باندې ایمان راوړل کړه موږ تاسو الحمدلله په دې حدیث باندې څومره خوږ مزیدار حدیث دی یو د دې جرجاوي ویل چې اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله خالد بن ولید ورته راځه د کوټې لا خیمه چې خیمه له دننه کې د اوبو د غسل تنظیم ورته برابرو چې ته غسل وکړه بعد هغه کلمه او په اسلام کې به داخل شي دشمنانو دا محسوس کړ دي 2500 کسانو چې زمنګ د مشتری سیاست وکي یو د په دې چپ طرف قطاعات د مجاهدینو باندې عملیات شروع کړ دومره سخت جنگ وکي چې مجاهدین د معسكر لره ورسته کړ دې زنانو کوته کې ډنګول واخ دي صحابه له چې موږ دي کافرانو لپاره دي دین سوارو لپاره دي اخر غیرت شو عربان په غیرت کړهلو مجاهدین ایسه جنگ به شروع کې د خپل طرف لپاره تر ورسېده دشمن به په دې کې طرف قطاعات باندې بریدونه شروع کړ التمام دا مسلو چې مجاهدین روسته شو د خپل معسكر نه روسته شول زنانه ورته ویل چې تاسو موږ دشمنانو لپاره دي غیرت چې کله مجاهدین لورغه نو هغه بیرته جنگ را شروع کې بیرته خپل ځای راړل خالد ابن ولید دی اتل زره کسانو له ویل چې کوم د نظامی او منځنی قوا پیرا تشکیل کړ چې جنگ شروع دومره سخت جنگ شروع کې تر دې پورې چې سیرت کتابونو کې لږ 3000 مجاهدین د محمد رسول الله شهیدان شو او جانب مقابل چې هغه کندکونه استری وخندکونه وې په دې کې ورپری واته چې خالد ابن ولید دشمن لا 1,00,000 کسان مردار کړ التغوی ما شو و اکرم رضی الله په میدان باندې ورو پوچت ځبانه وی ویل څو په دې انسانانو چې ما سره په دې مرګ باندې بیعت وکړي چې د خپل سر شندم سلور سو استشاری قهرمانان روته وی ویل چې موږ سره بری باندې بیعت دي دوی چې وسره بیعت وکړي جنگ شروع شو سلور سو کسان شهیدان شو خو دشمن لماته ورکړه نتیجه دا شو هرقل د خپل قومندانان روغته وی ویلي هم بشر د انسانان دي کدا بل څه دي انسانان دي ودا زیاتې کومه زیاتې ومنګه وجه سره چې موږ قواوی ماته خورو دي په باندې مشره روان دي فاطرق رؤوسهم دوی د خپل سرونه کته کړه یو پکې خبر وکړه زه به تعالی خبر وکم به د خبره ده قسم په الله چې دي خالد بن ولید چې مجاهدین دي يقومون الليل طول شپه الله له ولړ ويصومون النهار دوره روجینش او دود انصاف معاملې کې په خپل مابین ويأمرون بالمعروف خلق له بنای کې باندې امر کوي وينحون عن المنکر خلق د بدین منع کوي او به ويطيعون الله د الله خبره مني فحشاو د فحش کارونه خپل مابین کې فریدینه
ودا خبره چې کله ورته وکړه نو هرقل ویل چې بالکل دغه قوم سره مقابله ډیره ګرانه ده دلیل لپاره چې مجاهد به څه کار کوي هغه به د شپې الله له ولاړی د ورځې بروزنه شي د انصاف معاملې وکړي امر بالمعروف وکړي نهي عن المنکر وکړي اطاعت وکړي فساد برسمه کې نه ختمي د لسم کال د هجرت د ابوبکر رضی الله عنه باندې مرز راغی دا غره مرز په ډیری وجه علماء ذکر کړي یو وجه دا چې د محمد رسول الله په خپو وزړې په شاچولیو دوی موجه علماء دا ذکر کړي چې کله دا په غار کې نوتی حکم شي چې چلو هغه زار په کې وستره وټ کېدل درې موجه علماء دا ذکر کړي چې خلکو ورته بډوړې کې زار ور کړي او دشمنانو جلال الدین سیدی رحمت الله علیه فرمایي وې په دې دنیا باندې بخل څوک چې د ابوبکر غونډه انسان له خلکو زهر ور کړ هغه پرې نه خودو او څلورم موجه علماء دا ذکر کړي جمال ثانی میشوا یخنی وا و ابوبکر شه بده کې غسل ورکې غسل وکړي دغه نو وسند نه جوړ شو چې نه جوړ شو قانون دار چې امیر ټاکل کیږي په دوه طریقو یا به مسلمانان خپل امیر ټاکي یا به د امیر ځان امیر انتخابي ولی عهد ټول مجاهدین راجمع کړو وسه ځان امیر ټاکم خپل نائب عبدالرحمن بن عوف ویلي وی عمر بن خطاب ځان له انتخاب کړي ته کې څو وی چې ډیر ښه ډیر کې انتخاب دې کړي د نور ملګرو مرته ویل ټول ویل چې عمر غو انسان بالکل دا مناسب دي ستاسو شروع سجداز موږ مشر شي طلحه بن عبید الله ورته ویلي وی د عمر په انتخاب باندې اسماء لګ اشکال شته وجدار چې سیدنا و امام عمر بن خطاب ډیر تیز سړی دی دا په ارزه کې تور راغلو سړی به وشي ځکه د الله لپاره په عمر کې ډیر انتهایی زیات غیرت ابو بکر شه ورته ویلي و ما خو انتخاب کړ عمر بن خطاب د خجرات تیز دی هغه وجدار زن نرم یم نو دا خامخ الله تیز کړی دی کزه تیز ودا الله نرم کړی وي او دویمه وجدار وی عمر شه دا ګور امیر لا جوړ شوی نه دی چې کله انسان امیر نه هغه تیز خو چې کله امیر د منصب ولا شو به ډیره گزاره خلکو سره کوي لکه ته یو منصب باندې نه ستا مسلم دار چې وشتل او ختمول خو چې کله ته منصب لورسي به ډیر احتیاط کوي ملګری ورته بالکل صحیح ده عمر صاحب له راوړل چې داخله سره بیعت وکي په مشرعي وېزه ډیره تیار نه یم دا ډیر ګران کار دی او عربي متلم کوي کنه یا بني لا تكون راسا فان الراس مجمع الاوجاع بچي به سر مجوړي ځکه دا ټول دردونو مرکز دی وی ابو بکر صاحب تور راوخه عمر رضی الله عنه چې ګور وامه را مخ نشه هغه چورته را مخامخ شو راغه بیعت سره ټول ملګرو په دې باندې وکی به ورته تقوا وکي مر نه بیریږي د الله طاعت وکي او عمر حق وینا وکي په ارزه کې ذکر حق وینا د وجه الله تعالی د نیکی سره درندي تعالی د نیکی په حق باندې درنديږي رسول الله په تابعداري په توحید په اخلاص باندې په بيدې کارونو کې ځان نه بندول باندې په ذکر رب العالمین او په اخلاص وې دغه نور ابو بکر صاحب د خپل لور له وکړه عائشه رضی الله عنها ویلوري نن د سورز ده وینن خو د دوشنبه ورځ ده وې د دوشنبه ورځ باندې شیطان زمنن وفات کېږم ځکه نبی صلی الله علیه وسلم په دې ورځ باندې وفات شوی دی او ما رب العالمین دا غوښته کړی چې الله ما د دوشنبه ورځ باندې وفات نتیجه دا چې دا په دې باندې وفات کیږي او کله چې عمر رضی الله عنه امیر شونه بعد دغه خالد بن ولید له خط ولګول چې سیدنا و امامنا ابو بکر رضی الله عنه وفات شو دغه په ځای باندې امیر شو خالد بن ولید ملګرو دا خبره ونکړه مجاهدین الله وی وجدار اسنه کدا خبره دوی له حکم شکست ګډ نشي سخت جنگ او جهادونه وکړه تر دې پر چې ټول اخر مسلمانانو د بیرغ لاندې رااله به په جګ زمانه ودر دوی ویل چې ملګرو خبر نه وینا امیرنا و سیدنا ابو بکر رضی الله عنه وفات شو او عمر رضی الله عنه څنګه مشر دی او ډیر انتهاجات وشړ وی ویلي چې د ابو بکر سره ما ډیر انتهاجات مینوا او د رب العالمین دا خبره غواړم چې الله رب عزت مال عمر بن خطاب محبوب وګرځي ودا چې کله وفات کیږي بعد دغه عائشه دا خبره کوي چې عائشه د اسلامي خلافت زما سره درې شي نه دي یو د بیت المال کا سره یو د هغه غلام دی او یو وخت دی ودا بیرته بیت المال لور تسلیم کوي چې اسنه قیامت کې به دې حسابي ما سره الله ونی کاسه مرته درواله څخه معذور شوم لر شوم دا حکم تاسو درواله غلام تاسو درواله وی چې کله عمر رضی الله عنه دا خبره رسیږي هغه ډیر انتهاجات وشړل وی رحم الله الله دې رحمو کې په ابو بکر باندې د خزان لکار اسانه کې لیکن ورسه امت هغه د ستړي سره مخامخ کې اې دین ورسه به د وفات مسائل او د سیدنا و امامنا عمر بن خطاب فضایل او به د هغه مشرتوب په کومه طریقه باندې راتلل او د اسلام دویم نوم عمر دا به ان شاء الله به روان شهر سم پروز باندې بیانو الله رب العزت موږ تاسو د قران او سنت بصیرت را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین